السلام علیکم ملګرو، افغان زده له ښه راغلاست. نن تاسو ته بیا یو ځل د کریپټو په اړه نوی اپډیټ درکوم. البته یو نوی بلاک چین راځي، د ARI چین په نامه یو نوی بلاک چین راځي. نو هغه تقریبا خپل ټسټنیټ برخه وړاندې کړې ده. موږ کولی شو د سره په هغه کې ګډون وکړو او پرې مایننګ ترسره کړو. 500 میلیونه سپلای دی. اوس چې دا کوم ټورنمکس دوی وړاندې کړی دی د هغه پر بنسټ باندې خو دغه عمره دی. نو ډېر اسان ساده دی. پر لینک باندې کلیک وکړئ، والټ را ډاونلوډ به را ډاونلوډ کړئ. تقریبا دغه والټ ده د ARI والټ په نامه، تقریبا 19 MB ده چې را ډاونلوډ کړه. دا رقم څه به ته را خلاصېږي. اول نو دې مخکې صفحه درته اخلي یو ټسټنیټ بل مینټ. تاسو ټسټنیټ انتخاب کړئ او بیا راسئ پر ساین اپ کلیک وکړئ او دغه دوه ځایونه به ټیک مارک کړئ، اګری ټو آل او نیکسټ. نیکسټ کله کلیک وکړئ دلته به تاسو خپل ایمیل ولیکئ. په دا ځای کې زه ایمیل لیکم. کله چې مو ایمیل ولیکئ په ایمیل اپلیکیشن کوډ باندې کلیک وکړئ نو تاسو ایمیل ته به یو لینک لاړ شي. هغه تاسو باید خپل ایمیل ته ورسئ او ویریفای کړئ. زه راځم ایمیل ته چې کوم ایمیل راغلی دی که نه، دا دی د ARI چین په نامه یو ایمیل اپلیکیشن کوډ راغلی دی. زه راځم دا کوډ به تاسو را کاپي کړئ، راسئ بېرته هغه والټ ته او دلته به دا ایمیل کوډ دلې پیسټ کړئ. بیا به دلته تاسو خپل یو پاسورډ ولیکئ. کله چې مو پاسورډ ولیکل دلته بیا هم د کمپیوټر پاسورډ کې هغه پاسورډ ولیکئ او دلته به ریفرل کوډ ورته واچوئ. زه دلې تاسو خپل ریفرل کوډ په لینک کې پرېږدم. هغه ریفرل کوډ به دلته تاسو پیسټ کړئ او بیا پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو ریفرل کوډ واچوئ په نیکسټ باندې کلیک وکړئ او ورته انتظار شئ. انټرنیټ څه کمزوری داسې لوډ کوي. کله چې مو وکړئ ساین اپ کمپلیټډ شو، پر اوکې باندې به کلیک وکړئ. سیو ماسټر کی، دا ستاسو ماسټر کی ده. دا به تاسو خپل ځان سره کاپي کړئ او ځای به کښېږدئ. پر کاپي کلیک وکړئ او اوکې. کله مو اوکې باندې کلیک وکړئ انتظار ورته وکړئ. دا دی. کله چې تاسو ریفرل کوډ استعمال کړئ نو تاسو 50 ARI پوینټونه درکوي. دا پوینټونه د ریفرل کوډ په بنسټ درکوي. نو له تاسو نور خو دا د والټ شکل لري، سینډ او ریسیو او ټرانزیکشن دا برخې پکې دي. دلته راتلای شئ، دلته د اسیټ برخه ده. تاسو کولی شئ دلته په اسیټ برخه کې اسیټونو ټوکن وګورئ او دا چې ده د سکین کیواري کوډ اماونټ دی او ځینې داسې نور پاسورډ او دا شیان چې موږ کولی شو دلې یو شی ترلاسه کوو. نو موږ کولی د سکین په واسطه یې ترلاسه کړو. 100% پلیز سینما شیشه استو او د هغه رنګه په نیکسټ کلیک وکړئ. دلته تاسو ادرس غواړئ چې بل چا ته پیسې استوئ. موږ خو چا ته پیسې نه استوو، دې څخه ځو پروفایل ته راځو. there is no register address. دلته تاسو کولی شئ خپل ادرسونه دلته چوز کړئ، پیسټ کړئ چې معنی دغه ادرسو ته پیسې واستول شي. نو راځو دا خو هغه وخت شو. اوس راځو په د سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو څو شیان وینئ. اسیټ برخه ده، سینډ دی، اډرس بوک دی او د هغه رنګه وایټ پیپر یې لا تر اوسه نه دی راغلی. نو پر اسیټ کله کلیک وکړئ د اسیټ صفحه را خلاصېږي. نور شی دلته نشته. پر دې شیان باندې کلیک وکړئ. دلته دغه دوه شیانه دي، ریسیو او سینډ ټرانزیکشنونه دي. د هغه څخه موږ تېرېږو او دا ډېره ښه پروژه ده ځکه دا چین چې موږ جوړوو دا خپل هم د لیر 1 چیډ نه وي او ټرانزیکشنونه به مو وایي څه شي ډېر تېز، معنا تر اتریوم تر سلونا به هم تېز په یوه ثانیې کې یا په 3 ثانیو کې به 3 لکه ټرانزیکشن وایي موږ ورته کوو او به وروسته معلوم شي چې دی پرې بازار ته راشي. نور تاسو کار دلته څه دی، په دغو دغو چې کلیک وکړئ دا داسې سکرول ډاون کړئ.
یو څه یې داسې پورته کړئ. بس نه راوړئ دلته. د ډیلیټ هاوس دلته نه راوړئ. ډیلیټ هاوس چې راوړئ نو بیا موږ کولی شو چې استفاده ورڅخه وکړو. کله چې مو دا ټول کارونه خلاص کړل په دا درو خطو باندې کلیک وکړئ په ښه طرف کې. بیا دا خپل خطونه داسې لوړ کړئ. دلته دا ډیلی چیکین دی دا به کلیک باندې وکړئ. تاسو په ډیلی چیکین باندې هم پوینټونه درکوي. چې پرله پسې یاست نو پوینټونه ورځ په ورځ زیاتېږي. یا لس پوینټه د ورځې درکوي. دغه رنګه بیا چې که چیرې وروسته ورسېدله 50 پوینټه کېږي. داسې ورځ پوینټونه بیا زیاتېږي که پرله پسې وو. او بل که بیا کلیک باندې وکړئ دلته راسئ دا ډیلی کویز باندې دا سوالونه راځي. نو what is the primary use of private key? Generating blockchain address, paying transaction fees, signing transactions. Signing transaction. نو فکر کوم دا درېیم به څه وي وګورو. دلته کوېشنونه هم راځي. کورکټ آنسر درېیم دا ناسیوس پر دې باندې هم پوینټونه راکوي. که چیرې دا تاسو ته نه راوړي د اپ څخه لوګ اوټ شئ بېرته ورته ساین ان شئ نو بیا دا اپشنونه دلته درته راوړي. نو په دې کې داسې خاص کار نشته. نوې پروژه ته تازه راغلې ده. نو ماینینګ په ډول دا کار کوي. نو هیله ده چې هر څه د مخکې درسره جوین کړي. نور ښه وخت. والسلام.